په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپل نیک نیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټول هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات لمنځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي او کله چې ورته ویل کیږي چې الله نه ویریږي نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي د داسې بنی آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی اے مؤمنانو تاسو په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مکوئ چې هغه ستاسو ښکارا دښمن دی کومې ښکارا څرګندې لارښودنې چې تاسو ته راغلي دي که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسو وښویږئ نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو وروسته بیا هم خلک سم نه وي نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پریکړه وکړای شي په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکې دي له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه مونږ څنګه ښکارا څرګندې نښې نښانې ورښودلې دي او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له میندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي هغه ته الله څنګه سخت سزا ورکوي کوم خلکو چې د کفر لاره غوړه کړې ده هغه ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او پزړه پورې ګرځېدلی دی دوی پر مؤمنانو ملنډي وهي خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي پاتې شو د دنیا روزي نو د الله واک دی چاته چې خوښ شي به حساب ورکوي په لومړي وخت کې ټول خلک په یو لار روان بیا چې دی وځي دوام نکړ او اختلافونه رامنځته شول نو الله پیغمبران ولېګل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېګ ترڅو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي او د دې اختلافونو په کېدو دلیل دا نو چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وشوي نه اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی د الله چې چاته خوښ شي سم لار ورخي تاسو دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځي په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسو هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسو نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي په هغو ستونزې راغلي کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي په هغه وخت کې هغه ته ډاډینه ورکړای شو چې هو د الله مرسته نږدې ده خلک پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار خپلوانو یتیمانو مسکینانو او پردیسانو باندې ولګوي او تاسو چې هر ښېګڼه کوي الله پرې خبري تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکاره دی کېدای شي چې یو شی تاسو ته ناکاره وي او همغه تاسو لپاره ډیر غوره وي او کېدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه تاسو لپاره بد وي الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ